که زه دا سوال وکړم تاسو نه دغه به پرېږدو دا شاته وخت او شاته عمر هغه اوږده قیصه ده د سهار منزله چې ته راپاڅېدلی د اوسه پورې د دې جهنم نه بچ کېدو دپاره تا څه کړي دي د سړی ځان له جواب ورکړي ته چې سهار راپاڅېدلی د اوسه پورې تا څه کړي داسې نه ته راته دنیوي ریکارډ را سټارټ کړي مزدورۍ له تللی وم پیسې مې راوړې او ډوډۍ مې راوړه او پخلی او دغه کیسې تپوس نه کوو د سهار نه د اوسه پورې تا د جهنم نه د بچ کېدو دپاره څه کړي دي چې او ته داسې ډاډه ناستې چې بھئ ما نن کړي دي ډېر څه تا څه کړي دي آیا د دې طاقت موږ نه لرو چې د کجوري یو ټوکړه راوړو د الله په لار کې ورکړو یعنې موږ د دې نه هم کمزوري وو د دې نه پکې څوک کمزوری شتي نه د دې نه دا مسله هم راووته چې لازم نه دی چې ته به صدقې دومره ورکوې چې به کروړه به ورکړي د وس مطابق کار به کړي یو سړی دی کجوره ورسره ده او کجوره هم پوره دانه نه ده هغه لږه دانې راواخیستل الله په لار کې ورکړه دا مې یو صدقه ده د بعضو عوامو ذهن کې دی چې صدقه څه ته وایي چې ته به 1,00,000 روپۍ ورکوې او 1,000 روپۍ او 500 ریاله به ورکوې نه یو سړی وایي دا راسره هم نشتي دا کجور هم نشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن لم یجد که چاته دا کجور هم میلاو نشي فبکلمة طیبه نو په ښایسته خبرې کولو سره ځان د جهنم نه بچ کړي یو سړی وایي زه د ځان د جهنم نه بچ کوم ما سره هېڅ هم نشتي چې الله په لار کې ورکړم ځان پرې بچ کړي نو لاره سبنده نه شوه ښایسته خبره ښایسته خبره څه ته وایي یعنی هر هغه خبره چې هغه د شریعت خلاف نه وي او شریعت پې تا ته امر کړی واجب ده مستحب ده دا ښایسته خبرې دي لکه یو سړی دې ولیدو په ګناه باندې د دې هم زموږ طاقت نه کېږي یعنی که قیامت په ورځ الله موږ ته ووایي والعیاذ بالله والله دې نه کړي که چېرته قیامت په ورځ الله ووایي په موږ کې یو کس ته چې پلاني ته جهنمي ته به جهنم ته ځي دې دا ویلی شي چې یا الله ما سره د جهنم نه د بچ کېدو لار نه وه څوک ویلی شي نو د قیامت په ورځ ګوره موږ سره یو عذر هم نشته یعنې نور هر څه پرېږده تا ته وایي د کجوري په یو ټوکړه باندې ځان جهنم نه بچ کړي نور تا ته بل کومه لار وښیي خدام نشتي ښایسته خبره څنګه لکه ته په لار روان یو سړی دې ولیدو سګرټ څکي ته پسې ورشي وروره ګوره د الله نافرماني هم ده د پیغمبر هم ده بدن له نقصان ورکوي معاشره ستا د لاسه خرابېږي ستا په بچو اثر کوي ستا په ښځه بد اثر کوي یو ښایسته نصیحت دې وکړو په دې الله ته د اور نه بچ کوي یو کس ته دې ووایي چې راځه ځو منزله راځه ځو بیان اورېدو له راځه پلانې د دین کار وکړه پلانې وکړو د دین طرف ته دې دا سړی راواړو یو کس ته دې وایي ږیره پرېږده یو کس ته دې وایي د پنسي د ګیټو نه بره ساته یو کس ته دې وایي سندرې مه اوره دا ټول په دې کې دننه راځي دغه شان ښایسته خبره یعنې ښه اخلاق ښه اخلاق چې ته ساتي په دې نیت چې دا زما رب ماته ویلي دي نو الله تعالی به دې اجر درکړي اوس کې یو کافر یو یهودی نصرانی په هغوی کې ولې ښه اخلاق ویلی نشتي که ټول بد اخلاقه دي شتي پکې داسې به پکې چې رښتیا وایي که نه نشتي پکې خو الله وله په هغه رښتیا ویلو اجر نه ورکوي ځکه چې هغه په دې نیت نه دی لیکلی چې یعنې دا یو ما ته الله ویلي دی او زه د هغه بندګي کوم نه نو ښایسته اخلاق هغه چې سړی په دې نیت ساتي چې دا زما رب ماته ویلي دی او د هغه د راضي کولو دپاره زما دا خوی دي د دې حدیث ته راوړو مطلب دا دی امام بخاري رحمه الله تعالی ته وایي وګوره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره هیرسناک دی چې موږ د جهنم نه بچ شو تا ته وایي د کجوري په یو ټوکړه ځان بچ که خو بچې که ځان نو چې دومره سخت او تاکید سره پیغمبر خبره کوي نو دا عذاب به سخي که معمولي به سخت عذاب دی که معمولي وی به خو دې خبره نه کول خو دا عذاب سخت دی نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره